متطوعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا الله ډېر لوی احسان دی او د شکر ویستلو موقع ده چې خدای پاک زموږ د ژوند سلمحې د قرآن مجید په ختم کې او په جومات کې د تېرولو توفیق موږ ته راکړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو دا ناسته د دنیا او د آخرت د مصیبتونو نه نجات سبب وګرځوي. الله پاک دې زموږ ستاسو دا عمل قبول کړي په خپل دربار کې، او کوم عمل چې قبول شي دا که ورکوټی عمل ولې دی، دا د خدای پاک په دربار کې لوی عمل شي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه زوی و او ډېر لوی صحابي دی، رئیس المفسرین ورته وایي. یو صاحب د هغوی نه تپوس وکړو، وایي چې د ټولو نه افضل ورځ خدای پاک کومه یوه پیدا کړې ده؟ عبدالله ابن عباس صاحب ورته وفرمیل د ټولو نه افضل ورځ خدای پاک د جمعې مبارکې پیدا کړې ده. سید الایام ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي. تپوس کوونکي دویم تپوس دا وکړو، وایي چې د ټولو نه افضل میاشت خدای پاک کومه پیدا کړې ده؟ نو هغه ورته وفرمیل وایي د ټولو نه افضل میاشت چې الله پیدا کړې ده دا د رمضان المبارک میاشت ده. دریم تپوس سوال کوونکي دا وکړو وایي د ټولو نه افضل عمل کوم یو دی؟ نو عبدالله ابن عباس صاحب ورته وفرمیل د ټولو نه افضل عمل مونځ دی. څومره بهترین سوالات او څومره بهترین جوابات. دا سوال کوونکي څه موقع بعد د حضرت علي صاحب سره میلاو شو. حضرت علي صاحب هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی و او الله ورته ډېر لوی علم ورکړی و. نو دې سړي ورته وویل زه د ابن عباس سره میلاو شوی وم او ما د ابن عباس نه دا تپوسونه کړي او ابن عباس ما له دا جوابات راکړي. حضرت علي صاحب ورته وفرمیل که د پوره دنیا علما، د پوره دنیا حکما، د پوره دنیا هوښیاران خلک راجمع شي او ته دا تپوسونه وکړې نو تا له موږ ته جوابات درکوي. دې نه بهترین جواب تا له بل نشي درکولی. ولکني اقول، هغه وفرمیل وایي زه د دې سوالونو په جواب کې دا وایم چې د ټولو نه بهترینه ورځ هغه ده چې د انسان د وجود نه ساه خیږي او دا ساه د ایمان سره وشي. د جمعې ورځ اگر چې افضله ده خو الله مکه د یو سړي د وجود نه ساه د ایمان نه بغیر وخیږي نو دې سړي په حق کې نه ده افضله. او د ټولو نه افضل میاشت هغه ده چې انسان پکې ګناه پرېږدي او نیکي پکې شروع وي. رمضان اگر چې بهترین دی خو زموږ د بدقسمتو دپاره نه پکې ګناه پرېږدو او نه پکې نیکي شروع کوو زموږ دپاره څنګه افضل ده؟ او د ټولو نه افضل عمل هغه دی چې الله یې په خپل دربار کې قبول کړي. مونځ اگر چې افضل دی خو چې الله یې قبول نه کړي بیا نه دی افضل. زموږ استاد دا ناسته دی الله په خپل دربار کې قبول کړي. او دا محنتونه چې چا هم کړي دي دا محنتونه د دغه استاد لپاره، د دې ماشومانو لپاره، د دې ماشومانو د والدینو دپاره، د دې پوره محلې دپاره الله پاک دې د خیرونو او د برکتونو سبب وګرځوي. دا څومره کسان چې موږ تاسو ته راغلي وو الله دې په یو یو قدم موږ ته په لکه او خوشحالۍ راکړي. تاسو ټولو ته یو خبره ستاسو د ټولو په مخکې عرض کومه دا ماشومان دي دې په دې خبره نه پوهېږي چې کوم مشران راغلي دي او ته زما بس یو مسله زه ستاسو مخې ته وړاندې کوم او تاسو دا درخواست کوم چې تاسو دا مسله یوه مسله په غور واورئ او زده یې کوئ. او که داسې وشي چې دا مسله موږ تاسو زده کړو او لا بهر یې بیان کړو نو بیا به د دعوت په مزاج کې راشي، بیا به د خدای پاک ډېر خیرونه وکړو. زما تاسو دا درخواست دی د ثواب په نیت به هم کښېنئ، د اورېدو په